یعنی درد خو ټول ملت ټول ولس ته او بیا د هغوی فامیل ته او بیا هغه نږدې دوستان چې ما سره تقریبا 18 کاله پاتې شوی و، زما د کاسې ملګری و، زما د سفرونو ملګری و. خو کله چې دا وفات شو د سره ما یو خپل ذاتي یو ګپ مې درلوده، نو د چا به چې پام نه و ما به د مخ نه داسې کړه. او بیا شفیق جان راته زنګ ووهه چې د دوستانو دپاره یو دا سپین جومات مخکې وي دغلته وقفه کوو چې دا تراب صاحب د هغه وګوري جنازې ته راشي. چې کله راغلم او خدای شته چې نیازی صاحب مې هلته ولیدم، هغه بعضې وخت کې هغه خلک د مکر ژړا هم کوي که نه، او دغه شیانو سره زه خاص کار دغه نه وم. خو چې کله مې تراب صاحب داسې ولیده هغه مخ چې ما به داسې کوو هغه ما په سپین کفن کې ولیده. نه پوهېږم چې نو دا زما دپاره ډېره یو بد ساعت و. نو زه بیا لاړلم دغه ته یو وړاندې یو ګنو کراچۍ وه، دا به زما نه نه پوهېږم چې اخته کېده. نو هغه ځای کې ما زړه تش که زه نور پوه شوی نه یم چې په کوم حساب لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه مې تېره کړه. چې زه پوه شوی نه یم چې زه څنګه د دې د تابوت ته ورغلی یم. نو ما یو شعر ویلې، هغه غزل به تاسو سره شریک کړم، بیا یو نظم لرم نه ویم. یو وخت مننه یو وخت د مرګ به مې اعلان کوي خو نه به یم، یو وخت د مرګ به مې اعلان کوي خو نه به یم، او خلک به ډېر زما ارمان کوي خو نه به یم، او ډومبی د مرش په هدیره کې خاورو لاندې به یم، او درېیمه به ما پسې بچیان کوي خو نه به یم، صف کې امام پسې زما پر ځای به بل ولاړ وي، او مؤذن په خوږ غږ به اذان کوي خو نه به یم. او د سر پناه لپاره چا زما پوښتنه کړې شفیق جانه، د سر پناه لپاره چا زما پوښتنه کړې او که مې په قبر بیا تاوان کوي خو نه به یم. د سر پناه لپاره چا زما پوښتنه کړې که مې په قبر بیا تاوان کوي خو نه به یم. او د مظلوم حق لپاره هر حاکم رټلی مې دی، د مظلوم حق لپاره هر حاکم رټلی مې دی، افسوس افسوس به افغانان کوي خو نه به یم. او د شګیوال پرهیز ژوندي اشعار به تل پاتې وي، د شګیوال پرهیز ژوندي اشعار به تل پاتې وي، پر ما به هم ژوندی ګمان کوي خو نه به یم. نظم شریکوم کوم ځای کې مې ویلی به هم نه وي، خو داسې ملګرو دوستانو منځ کې مې ویلی دی، وایي حال چې د وطن وینم بیخي ناهیلی شوی یم، حال چې د وطن وینم بیخي ناهیلی شوی یم، خلک لیوني شوي که دا زه لیونی شوی یم، او د ځینو افغانانو مخ او سټ نه معلومیږي، حتی سې او خدای چې اوس په دوی وطن جوړیږي. حال چې د وطن وینم بیخي ناهیلی شوی یم، خلک لیوني شوي که دا زه لیونی شوی یم، او د ځینو افغانانو مخ او سټ نه معلومیږي، حتی سې او خدای چې اوس په دوی وطن جوړیږي. یو نوم او په بل نوم سره خپل منځ کې مې وخوړل شیرزاد صاحب، یو نوم او په بل نوم سره خپل منځ کې مې وخوړل، بې ګناه مو خویندې ورونه د بل په لمسونو وژل. دې ته زه حیران یم لا تر اوسه عاقلان نه شو، ښه ښکاره هر څه وینو خو بیا هم هوښیاران نه شو. نن پورې پر موږ باندې د دوی زړونه ساړه نه شول، جنګ جګړو معتاد کړل، لا په غوښو مو ماړه نه شول. نیازی صاحب نن سبا ټیک ټاک کې د ځوانانو سم غوبل جوړ دی، ما خو د خیر خدای پاماني ته وکړه، نن سبا ټیک ټاک کې د ځوانانو سم غوبل جوړ دی، او بیا د خوار ملت د بدبختۍ لپاره چل جوړ دی. سپکې سپورې وایي سره خپلو کې خور مور کنځي، څنګه خپل افغان ورور ته یې پوچ الفاظ په خولې راځي. دوی په کومه وړتیا د خپل نظام نمایندګي کوي؟ څو ټکو لپاره د پردیو جاسوسي کوي، بل ځای نه لګیا دي خپل منځي جنګ ته لمن وهي، او خپل ورور نه نفرت لپاره بل ورور مغز کې ستن وهي. ټول ژورنالستان نه دي، هغه ځینې خپل ځان پیژني، او چاته که معلوم وي مدني فعالان پیژني. ټولو به ویل مرګ قبلوو خو وطن نه پرېږدو، غواړو خپل ولس ته حقوق ډار له هیچا نه کوو. درې رنګه بیرغ خپله همدوی بل ته سپک کړی و، درې رنګه بیرغ خپله همدوی بل ته سپک کړی و، چا به له ځان تاو کو، چا لا سر به پرې تړلی و. د ټوله شپه وي ناست په سرنوشت زمونږ غږیږي، خطا سې و خدای چې اوس به دوی وطن جوړیږي. خپل د ځان دښمن یو، خپل د ځان دښمن یو، موږ خپل ځان په چړې وهو، دا خو مو فطرت دی، له پخوا د یو بل پښې وهو، نن چې در په در یو د یو بل ازار وهلي وو، او لنډه به دا ووایم چې خدای ښه پېژندلي وو. خپل هر یو ژوندی قدر، خپل هر یو ژوندی قدر په ژوند موږ ته بې قدر دی، موږ مرده پرست یو ځکه خدای موږ ته په قهر دی. دوی که اوس ژوندي وی ملنګ جان به له مو خلاص نه وی،
دوی که اوس ژوندي وی ملنګ جان به له مو خلاص نه وی، ستر خوشحال خټک فقیر رحمان به له مو خلاص نه وی. ډېرو خفه کړی و، ډېرو خفه کړی و، تر مرګ پورې غمجن لاړه. ګور ته یې ارمان ویوړو، تراب او ګیلمن لاړو. مونږ خپل هر یو شخص پښیمانه کړی خپل هنر باندې. بل یو شرمونکی نوم به کېږدو کې سبګر باندې. ډېر داسې کاږه شته خپل دې کوږ ځان ته به سم وایي، اوري سندرې، خو سندرغاړي ته بیا ډم وایي. مونږ خپل هر یو شخص پښیمانه کړی خپل هنر باندې. بل یو شرمونکی نوم به کېږدو کې سبګر باندې. ډېر داسې کاږه شته خپل دې کوږ ځان ته به سم وایي، اوري سندرې، خو سندرغاړي ته بیا ډم وایي. په نورو ګناهو چوپ دي، خو د دوی ګناه یادېږي. تاسې و خدای چې اوس په دوی وطن جوړېږي. ستونزې حله راشي، مسافر راله، ستونزې حله راشي چې د چا خراب نیتونه شي، راشي عذابونه پرې، بدرنګ چې عملونه شي. الله ته مخ کړئ، ما ته شا رښتیا به وایي. که بیا کاذب شو ثابت، لعنت په ما ووایي. کوم یو کوچني او غټ واکداره پرې سرپه کړې وه، وطن لپاره په قدرت لپاره په وطن یې معامله کړې وه. ډېرو خپل اثار په بادارانو باندې خرڅ نه کړل، ټانک ټوپک وسلې ګاونډیانو باندې خرڅ نه کړل. نو دا غله چا مشران کړل؟ او تر شا یې څوک ودرېږي؟ بس نو همدا دیګ او همدا ټیپر سره جوړېږي. دا لړۍ نازله په موږ ډېره له پخوانه ده، زما د پیدایښت سره تر نن پورې روانه ده. ما ته شیرایا د پخوانۍ هغه د پاچاهي کیسه، پلار یې کپنکش چې و د زوی د موږي کیسه. نه یم متعصب، قدر په زړه کې د هر قوم لرم. نه یم متعصب، قدر په زړه کې د هر قوم لرم. زه تاجک ازبک هم هزاره ته احترام لرم. نه یم متعصب، قدر په زړه کې د هر قوم لرم. زه تاجک ازبک هم هزاره ته احترام لرم. خو په غرب کې میشت ځینې پیدا شي بې ادبه خلک چې نه د دین نه د سادین شول متعصبه خلک. دې ته اوس کوم پرتوک ګنډې وایي؟ افغان منیستم، درین کورې باشندې افغانستان منیستم. له داسې خلکو ګیله نه کړم چې عزت نه لري. خدای ته اوس کوم نوم ورکوي څوک چې هویت نه لري؟ زه ورته همدومره وایم، خیر که تو افغان نیستی، بې هویت شخص مثل حیوان است، تو انسان نیستی. ګرځي په افغان پاسپورټ، خو په نوم یې بیا شرمېږي. تاسې خدای چې اوس په دوی وطن جوړېږي.